په پرمختللې نړۍ کې د دولت او آزاد بازار ترمنځ انډول. دولت د موجود بحران له امله د ننني اقتصادي سیستم د مناسب تنظیم لپاره په لازمو روشونو او عملي پالیسیو بې باوره شوی، ځکه نور د تنظیم پر چارو خبرې نه کېږي، بلکې پوښتنه دا ده چې دولت د آزاد بازار په تنظیم کې څنګه رول ولوبوي. لومړۍ پوښتنه د پوهې او معلوماتو ده. ډېر امکان لري چې د تنظیم په چارو کې لومړی هغه کسان استخدام شي چې پخوا یې په مالي سهامي شرکتونو کې فعالیت کاوه او پر تجارت یې سر خلاصوي. نو پکار ده چې تر ډېره عامه خدمتونه د څېړنیزو نهادونو، فکري یا عملي مرکزونو او د بشپړو ارزونو په وسیله جاري وساتو. په دې ډول به تنظیموونکې ډله نوره هم پیاوړې شي، ځکه له پوهې سره اصول تړلي او د بیا رغونې پروسه چټکتیا غواړي. خو پر عامه سکتور حاکم قواعد په عمومي ډول انعطاف منونکي نه دي او چارواکو ته له قوې څخه د استفادې اجازه نه ورکوي. څنګه چې د حکومتونو قانونګذاري ارګانونه زیاتېدونکی احتساب غواړي، نو دولتي چارواکي په چارو کې د چټکتیا او احتساب ترمنځ د انډول ساتلو له امله تل تر دې فشار لاندې وي. درېیمه موضوع د حقوقي سندونو له مناسبې طرحې او تطبیق سره اړیکه لري. د EIG تجربې په ډاګه کوي چې پر دولت د شخصي سکتور تکیه لا هم په دغه اړتیا نه ده بدله شوې چې د پرمختګ او لوړتیا پر وخت ترلاسه شوي امتیازات او ګټې تر پوښتنې لاندې راولي. که څه هم پر نړیوال سیستم بیا باور لومړیتوب دی، خو په عین وخت کې د جهاني کېدو د پروسې تنظیم او پالنه هم ارزښت پیدا کوي. نو په دغه برخه کې د داسې دولتي ظرفیتونو ایجاد ته کافي اړتیا ده چې اوس مهال د آزاد بازار او د هغه له ناکامي پیمانې مخنیوی او په عین وخت کې د آزاد بازار د پرمختګ په پار د تشبث روحیه پیاوړې کړي. دغو موخو ته د رسیدو لپاره پکار ده چې اوسني ملي قواعد د OECD د هیوادونو په اقتصاد او پرمختګ کې وڅېړل شي. د دغه کار لپاره د معیاري میکانیزمونو په اړه داسې موافقه هم ضروري ده چې په وسیله یې معلومات شریکولی او د اصولو پر بنسټ د بدلونونو پر وړاندې غبرګونونه تنظیمولی شو. په بله وینا، د دولتونو د تنظیم چارې عموماً د یوه باقاعده په بڼه اوړي. په دغه برخه کې هغه پوهه مهمه ده چې په وسیله یې په ټول سیستم کې بدلونونه او جریانونه پیژندلی او پر وړاندې غبرګونونه ښودلی شو. خو د دې لپاره همغږي او معیاري معلومات پکار دي. نو د دغه پروسې ارزښتناکه برخه د بحرانونو د ارزونې د اداره کولو ترمنځ بیلانس او چک ته ضرورت لري. عامه مالي چارې د لسیزو لپاره د عامه پالیسۍ د مباحثو مرکزي ټکی جوړوي. د ډېرو هڅوونکو تدبیرونو په غوښتنه سرچینې باید له سره د مداخلې په موخه بشپړې شي. د نویو سرچینو تر برابرېدو ممکن په عامه لګښتونو کې د لومړیتوب معلول، ستونزمن او ټولنیزه پالیسي هم متاثره شي. همداراز د اتباع او منل شوي حقوق باید په نسبي ډول د لږو سرچینو په چوکاټ کې نظم شي. په داسې حال کې چې د آزاد بازار د ناکامۍ له وجې د لسګونو میلیونونو کسانو د پس انداز او تقاعد حسابونه کمیږي او ټولنیزه پالیسي عملي کوي، او د دولت ظرفیت، اراده او قابلیت هم له ستونزو سره مخامخ کیږي. په دغه وخت کې زیانمنونکي خلک د ټولنیز قرارداد محدودیتونه درک کولی شي.
د عامو کسانو ترمنځ مباحثه ممکن پر سیاست واوړي چې پر باور یې د مذاکراتو پر مهال د دواړو لوریو ګټې ضرور یو له بل سره تصادم کوي. دا ټولنیز تصادم د ادارې لپاره د پرمختللو هیوادونو د دولتي ظرفیتونو جدت او پراختیا ته اړتیا ده چې دغه ستونزې مخکې پر پراختیایي هیوادونو پورې تړلې ګڼل کېدې. له بحرانه د وتلو لار د لنډې مودې د ټاکنیزو پروګرامونو لخوا نه میسرېږي، بلکې له سیاستوال څخه له منځنۍ تر اوږدمهالې مودې د پروګرامونو غوښتنه